السلام علیکم ګرانو ملګرو، زیم عبید الله او تاسو ته په یو ال انګلیش کې ویلکم وایم. نننۍ ویډیو زموږ د ورب د دریو حالتو باره کې ده. یعنی کچر د تاسو هم د ورب په دریو حالتو کې کنفیوز کیږئ او تاسو د ورب درې حالته بالکل نشئ یادولی، نو بیا د دغه ویډیو کتل ستاسو لپاره ډیر ضروری دي. خو د ټولو نه مخکې تاسو دا وپیژنئ چې ورب په دوه قسمه وي، نمبر 1 ریګولر او نمبر 2 ایرریګولر. په ریګولر کې هغه ورب راځي د کوم په اخیره کې چې مونږ ای ډی لګو، لکه پلی، پلیډ، پلیډ. یعنی که چېرته تاسو د دې ورب دویم او دریم حالت ته وګورئ نو په دې کې مونږ سره هیڅ چینجز نشته، صرف مونږ د ورب لومبي حالت سره ای ډی لګولی دی. نو داسې قسمه ورب ته مونږ ریګولر ویلی شو. خو څه ورب داسې وي چې د هغې لومبی، دویم او دریم حالت بالکل بدل وي، او داسې قسمه ورب ته مونږ ایرریګولر ورب ویلی شو، لکه رنګ، رنګ، رنګ. که تاسو دې ته وګورئ نو د دې دا درې فارمز بالکل بدل دي. خو په ریګولر او په ایرریګولر ورب کې د ایرریګولر ورب یادول ډیر مشکل وي، ځکه چې په ریګولر ورب کې خو صرف د ورب دویم او دریم حالت سره د ای ډی اضافه کول وي، او په ایرریګولر ورب کې بیا د ورب لومبی، دویم او دریم حالت بالکل بدل وي، چې د دې وجې نه د دې یادول بیا لږ مشکل وي. خو تاسو فکر مکوئ که چېرته تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ نو ستاسو کنفیوژن به مکمل کلیر شي او تاسو به په اسانه سره د ورب درې حالته یادولی شئ. خو په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته صرف د ایرریګولر ورب د یادولو ټریک ښایو، ځکه چې د ریګولر ورب په یادولو کې خو هیڅ مشکل نشته، صرف د ورب دویم او دریم حالت سره ای ډی لګول دي. خړومبی موږ سره رول نمبر 1 دی او په دې کې به موږ واول چینج کوو. که چېرته تاسو ته د واول باره کې پته نه وي نو موږ سره واول 5 دي، یعنی ا ای آی او یو. لکه دلته موږ سره لومبی فارم دی سینګ، او د سینګ مطلب دی ګانه ویل. اوس که چېرته موږ دا سیکنډ فارم ته کنورټ کوو نو د اس نه بعد چې موږ سره کومه آی ده نو دا به موږ ا کړو، نور به پکې هیڅ چینجز نه کوو، نو دا به شي سینګ. خو بیا که چېرته موږ تھرډ فارم جوړول غواړو نو موږ سره چې د ورب په لومبي حالت کې کومه آی ده نو دا به موږ یو ته کنورټ کړو، نو دا به شي سانګ. نو سینګ، سینګ، سانګ. رنګ، د دې نه بعد موږ سره په رنګ کې هم دغه ټریک دی. د آر نه بعد چې موږ سره کومه آی ده دا به په ا سره بدله کړو، نو دا به شي رنګ. او رنګ موږ سره سیکنډ فارم دی، او که چېرته موږ تھرډ فارم جوړول غواړو نو بیا چې موږ سره په لومبي حالت کې کومه آی ده دا به موږ یو کړو، نو دا به شي رانګ. رنګ، رنګ، رانګ. بل ورب دی بیکم. د بیکم مطلب دی جوړېدل. نو په دې کې چې موږ سره د سی نه بعد کومه او ده دا به موږ ا ته کنورټ کړو، او بیکیم موږ سره سیکنډ فارم دی. او دا غرنګ که چېرته موږ تھرډ فارم جوړول غواړو نو تھرډ فارم به هم موږ سره بیکیم شي. بیکم، بیکیم، بیکیم. بل ورب دی موږ سره رن. رن ویلی شي منډې ته. په رن کې هم موږ سره چې کومه یو ده نو دا به شي رین، او رین موږ سره سیکنډ فارم دی، او تھرډ فارم به هم موږ سره رن شي. رن، رین، رن. بل ورب دی موږ سره کم، او د کم مطلب دی راتلل. نو په دې کې موږ سره او ا ته کنورټ شي، نو دا به موږ سره کیم شي. نو کیم به موږ سره سیکنډ فارم شي، او تھرډ فارم به هم موږ سره کم شي. کم، کیم، کم. رول نمبر 2. رول نمبر 2 ته تاسو وګورئ، لکه دلته موږ سره بلو دی، او بلو ویلی شي ګزار ته. اوس که چېرته موږ دا سیکنډ فارم ته کنورټ کول غواړو نو د ال نه بعد چې موږ سره کومه او ده نو دا به ای شي، نو دا به شي بلیو، نو دا به موږ سره سیکنډ فارم شي. او که چېرته موږ تھرډ فارم جوړول غواړو نو د ورب لومبي حالت سره به ان ولګو، نو دا به موږ سره بلون شي، لکه بلو، بلیو، بلون. دغه رنګې بل ورب دی موږ سره ترو. د ترو مطلب دی ویشتل، او سیم په دې طریقې سره به موږ او ای ته کنورټ کړو، نو سیکنډ فارم به موږ سره تریو شي. او که چېرته موږ دا تھرډ فارم ته کنورټ کول غواړو نو د ورب د لومبي حالت په اخیره کې به موږ ان ولګو، نو دا به ترون شي. ترو، تریو، ترون. بل ورب دی موږ سره ګرو، او د ګرو مطلب دی غټېدل،
دارنګه سیکنډ فارم بشي grew او تھرد فارم بشي grown grow grew grown بل ورب دی draw او سیکنډ فارم بشي drew او تھرد فارم بشي drawn نو draw drew drawn fly د fly مطلب دی الوتل او سیکنډ فارم بشي flew او تھرد فارم بشي flown کچرته تاسو په دې رولز باندې پیښ یې نو تاسو ته به د رټې لګولو هیڅ ضرورت نه راځي خو تاسو صرف دا یو خبره په یاد ساتئ چې ما تاسو ته کوم رولز وښودل هغه صرف په دې یو څو ورب کې نه دي بلکې داسې په زرګونو ورب دي چې تاسو په هغه کې دا رولز فالو کولی شئ زه به تاسو ته صرف رولز ښایم باقي چې څومره هم ورب دي تاسو پکې دا رولز فالو کولی شئ رول نمبر 3 teach د ټیچ مطلب دی ښودل سیکنډ فارم به شي taught او تھرد فارم به هم شي taught نو ټیچ taught taught بل ورب دی catch د catch مطلب دی نیول او سیکنډ فارم به شي caught او تھرد فارم به هم شي caught catch caught caught بل ورب دی buy د buy مطلب دی اخیستل سیکنډ فارم به شي bought او تھرد فارم به هم شي bought buy bought bought بل ورب دی fight د fight مطلب دی جنگ کول سیکنډ فارم به شي fought او تھرد فارم به هم شي fought fight fought fought think د think مطلب دی سوچ کول او تھرد فارم به هم شي thought think thought thought رول نمبر 4 په رول نمبر 4 کې به تاسو صرف سیکنډ فارم یاد کړئ باقی تھرد فارم بس تاسو خپل یادېږي لکه سلیپ د سلیپ مطلب دی خوب سیکنډ فارم به شي slept او تھرد فارم به هم شي slept sleep slept slept بل ورب دی weep د weep مطلب دی جړل سیکنډ فارم به شي wept او تھرد فارم به هم شي wept weep wept wept بل ورب دی keep د keep مطلب دی ګدل سیکنډ فارم به شي kept او تھرد فارم به هم شي kept keep kept kept creep د creep سیکنډ فارم دی crept او تھرد فارم به هم شي crept creep crept crept send د send مطلب دی لیږل او تھرد فارم به هم شي sent send send sent رول نمبر 5 که رول نمبر 5 ته تاسو وګورئ نو موږ سره ورب دی arise د arise مطلب دی اوچتېدل په سیکنډ فارم کې به موږ آی په او سره بدله کړو نو دا به شي arose او که چېرته موږ تھرد فارم جوړول غواړو نو بیا به موږ د ورب د لومبي حالت په اخره کې ان ولګو نو دا به موږ سره arisen شي بل ورب دی rise د دې مطلب هم اوچتېدل دي او سیکنډ فارم به شي rose او تھرد فارم به شي risen نو rise rose risen ride د ride مطلب دی سواری او سیکنډ فارم به شي rode او تھرد فارم به شي ridden ride rode ridden write د write مطلب دی لیکل سیکنډ فارم به شي wrote او تھرد فارم به شي written نو write wrote written بل ورب دی drive د drive مطلب دی چلول سیکنډ فارم به شي drove او تھرد فارم به شي driven نو drive drove driven رول نمبر 6 رول نمبر 6 دی موږ سره let دا بس تاسو ډیر زیات خوښ شي او تاسو ته به دا ډیره مزه درکړي ځکه چې په دې کې هیڅ چینجز نشته او د دې درې وړه فارمز یو رنګي دي لکه د لیټ مطلب دی موږ سره پرېښودل او سیکنډ او تھرد فارم به هم شي لیټ 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 بل ورب دی موږ سره هیټ او هیټ ویلی شي وهلو ته او سیکنډ او تھرد فارم به هم شي هیټ 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 هارټ هارټ ویلی شي تکلیف یا درد ته او د دې سیکنډ او تھرد فارم به هم شي هارټ 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 بل ورب دی موږ سره ریډ او ریډ ویلی شي لوستلو ته او د دې سیکنډ او تھرد فارم به هم شي ریډ
read read read. بل ورب دی short او د short مطلب دی بندول او سیکنډ او تھرد فارم به هم شي short 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 short. په دې کې هیڅ مشکل نشتا، تاسو صرف د دې رول زیات کړئ. ان شاء الله د دې نه بعد چې زموږ د ورب باره کې کومه ویډیو ده بیا که چېرته تاسو هغه وګورئ نو ستاسو کنسپټ به مکمل کلیر شي. ښه اوس تاسو صرف دا رول زیات کړئ. ښه موږ سره دی رول نمبر 7. ښه په رول نمبر 7 کې هم موږ سره داسې خاص چینجز نشته. په دې کې صرف تاسو ته دا یادول پکار دي چې د دې سیکنډ او تھرد فارم یو رنګي وي، لکه بایند او بایند ویلی شي تړلو ته، او د دې سیکنډ او تھرد فارم به شي باوند. ښه په دې کې موږ څه چینجز وکړو؟ صرف چې موږ سره په لومبي حالت کې د بی نه بعد کومه آی ده هغه مو بدله کړه او د هغې په ځای موږ او یو ولګو نو بایند باوند باوند. بل ورب دی موږ سره فایند او فایند ویلی شي موندلو ته، او سیکنډ او تھرد فارم به شي فاوند فایند فاوند فاوند. بل ورب دی موږ سره ګرایند او د ګرایند مطلب دی میده کول، او د دې سیکنډ او تھرد فارم به شي ګراوند ګرایند ګراوند ګراوند. ښه د رول نمبر 7 یادول هم ډیر اسانه دي. په دې کې موږ صرف د آی په ځای او یو ولګو، باقی سیکنډ او تھرد فارم بالکل سیم دي. ښه د دې نه بعد دی موږ سره رول نمبر 8. ښه په رول نمبر 8 کې موږ سره ډومبي دوه ورب ریګولر دي، لکه پلی او د پلی مطلب دی لوبه کول، او سیکنډ او تھرد فارم به شي پلیډ پلی پلیډ پلیډ. دغه رنګې سټی او د سټی مطلب دی پاتې کېدل، او د دې سیکنډ او تھرد فارم به شي سټیډ سټی سټیډ سټیډ. ښه د دې باره کې د سوچ کولو څه خبره نشته ځکه چې د ریګولر ورب باره کې موږ ته پته ده. بس تاسو صرف دلته دا خیال ساتئ لکه دلته موږ سره ټرای دی او د دې په اخیره کې چې موږ سره کومه وای ده دا به موږ آی کړو او بیا به ورسره ای ډي ایډ کړو نو دا به شي ټرایډ، او تھرد فارم به هم شي ټرایډ ټرای ټرای ټرایډ. او ټرای ویلی شي کوشش ته. بل ورب دی کرای، د کرای مطلب دی جړل. په دې کې به هم موږ وای لري کړو او د وای په ځای به آی ولګو او بیا به ورسره ای ډي ایډ کړو نو دا به شي کرایډ، او تھرد فارم به هم شي کرایډ کرای کرایډ کرایډ. بل ورب دی موږ سره سی، او سی ویلی شي ویلو ته، خو دلته به تاسو ډیر خیال ساتئ ځکه چې دلته به موږ د وای په ځای آی ولګو خو ای ډي به ورسره نه لګو، ځکه که چېرته موږ دې سره ای ډي ایډ کړو نو دا به بیا صحیح معنا نه ورکوي، نو د دې وجې نه به موږ صرف ډي ولګو او دا به شي سیډ، او تھرد فارم به هم شي سیډ نو سی سیډ سیډ. ښه دا موږ سره رول نمبر 8. اوس ځو د رول نمبر 9 طرف ته. ښه دا موږ سره معمولی رنګې ډیفیکلټ دی ځکه چې په دې کې موږ سره داسې خاص رولز نشته. د دې وجې نه به دا موږ په یادو یادو، یعنی په دې کې به موږ راټه لګو. نو لومبی ورب دی موږ سره ډو، او ډو ویلی شي یو کار کولو ته، او سیکنډ فارم به شي ډیډ او تھرد فارم به شي ډن نو ډو ډیډ ډن. بل ورب دی گو، او گو ویلی شي تللو ته، او سیکنډ فارم به شي وینټ او تھرد فارم به شي گون نو گو وینټ گون. بل ورب دی سی، او د سی مطلب دی قتل، او سیکنډ فارم به شي سو او تھرد فارم به شي سین نو سی سو سین. ایٹ، او د ایٹ مطلب دی خوړل، سیکنډ فارم به شي ایٹ او تھرد فارم به شي ایټن ایٹ ایٹ ایټن. بل ورب دی گیو، او د گیو مطلب دی ورکول، او سیکنډ فارم به شي گیو او تھرد فارم به شي گیون گیو گیو گیون. ښه په رول نمبر 9 کې چې موږ سره کوم ورب دي د دې په یادولو کې موږ سره داسې خاص رولز نشته. د دې موږ سره صرف یو حل دی چې دا موږ په یادو یاد کړو، او د دې د یادولو موږ ته ځکه ضرورت دی چې دا زموږ په ډیلی لایف کې ډیر زیات یوز کیږي. ښه رول نمبر 10 اینڈ لاست. ښه دا موږ سره ریګولر ورب دي ځکه چې موږ به د دې د سیکنډ او تھرد فارم په اخیره کې ای ډي لګو، لکه کلین، او کلین ویلی شي صفا ته،
او سیکنډ او تھرد فارم بشي cleaned. cleaned. بل ورب دی close او close ویلی شي بندولو ته او سیکنډ او تھرد فارم بشي closed. closed. بل ورب دی admit یعنی برتی کېدل او سیکنډ او تھرد فارم بشي admitted. admitted. بل ورب دی cancel او د cancel مطلب دی رد کول او سیکنډ او تھرد فارم بشي cancelled. cancelled. بل ورب دی control او د control مطلب دی قابو کول او سیکنډ او تھرد فارم بشي controlled. خپدې باندې زموږ نننې کلاس ختميږي. امید ساتم چې تاسو ته به د ورب په یادولو کې اسانتیا پیدا شوي وي. که چېرته تاسو ته اوس د ورب په یادولو کې اسانتیا پیدا شوي وي نو موږ ته کامنټ کې ضرور ووایئ. نو د بلې ویډیو د راتلو پورې موږ ته اجازت راکړئ. ټیک کیر، په الله مو سپارم.